تورک یې څه کوې تورک وکه دلته راغلی یم زما ملګری اسد و خارج ته پوښتنه یې کوې وکه کوم اسد ده د حاجي محبوب زوی دغه د حاجي صاحب زوی د حاجي محبوب خو مې اشنای ده نو خو زه درته انتظار سم که زه هم در سره ورسم یا ته هم راځه پوښتنه به پر وکړې وایم زه یې ونه ځنډېږو ما دغه شریش راخیستی هندارو له اتي که ځنډېږي نه بیا در سره ځم یا بیا زه در سره ته دروازه ور وچه دروازه دې ورته کولې ده که نه ده بیا خو ښه ده چې بیا یو پوښتنه وکړو ستړی مه سې ښه یې په خیر اوسې بابا دې کور ده کور خو به څوک نه وي ښه موږ به ورسته پوښتنې لرو خو وایي اسد ځي د غلی خارج له راځه زویه راځه څه شوې راځه ته در له مخه شه ذاتي چې څوک نه وي په کور کې ودرېږه تورکه دی له مخه راځه مدو کاکو راځئ درځه زویه ته در له مخه شه څوک شته که نشته بابا دې چیرې ده اته هغه راخبر کړه سلام علیکم دغه اسد لاجان ده او اسد لاجانه خدای پاک دې راوله اسد لاجان څنګه ستړی مه شې په خیر یې سد لا جوړ یې ښه ده راځه زویه دې خواته کښېنه بابا بیا راشي بابا بیا راشي زیاده د غونه یو بسلماني خو کې درته کښېنه اسد لاجانه ښه یې څه حال کې ده بیخي خیر و خیرت ده سلامت اوسې جوړ یې ښه یې الحمدلله ښه یم له بازاره را روان وم ذاتي تورک و ده دوی د کور مخ له نیولې دی ول د اسد زه خارج له پوښتنې له ورځمه مړ و ژوندی شته مړ و ژوندی شته ښه راشه دلته کښېنوم که راکښته شې خو تی خو په زه و خدای که موږ هغه چا خو ورته راوړي مدو کاکو ذاتي څنګه یې اسد لاجانه ښه یې شکر درته څنګه یم دعا کاسې بیخي شکر دی خیره خدای دې راوله حاجي محبوبه وده در ولاړېږم څه حال دې د ورور ښه یې صحت دې ښه ده ولاړو د ځوانۍ وختونه خو وله دا تورک ده تورک ده جوړ یې دغه تورک الحمدلله کښېنه تر دین دې ګرځمه څه حال دې د حاجي محبوبه ښه یې په خیر اوسې ته جوړ یې که هول کې دې څه حال ده ښه مدو ته څنګه یې خیر اوسې هلکه هغه چای خو ورته راوړئ دا مدو ته ولې دی کوئ رابې وړې خیر ده ته ښه یې په خیر یې والله شکر ده الحمدلله زما خو نو اسد لاجان خو نو کار یې سم کړی ده اوس و دلته یې راتېرېدم د بازاره اسریش مې راخیستي وه کوچنیانو هندارې متې کړي وې ذاتي خو زموږ دم یوه ګله دي چې مې دا تورک ولیدی ولاړو دروازې له وایم څه کوې وایي د اسد لا خارج له چې د ده په خبرو خو نوم د یو چا سر خلاصېږي دغه د خارج ګټه ده ذاتي ما ولور به شمه چې به پوښتنه به مې هم سي یو مشوره به م ورکمه موږ خو توی خو مسلمانان یو چې یو پر بل حق لرو بیا همسایهګان یو چې مالي یو مشوره به ورکړي که دې خوا نه بدېږي ما ول دغه به وکړم حاجي محبوبه دغه اوس که مریضي وای خدای مه کړه یو مشکل وای اتې خارج له تللی وای خو چا یې مخه نه نیوه چې مریض هم نه وي مشکل هم نه وي خارج دې په بلا پسې شي په هېواد کې مو ښه امن ده ښه ارامي دی
زی خارج دی څه کوي وامدو کاکو د ټول کلي ته داسې وګوره له هغه دغه مسجد سره حساب په دا کلي کې ډېری دی کم خلک ستاسې زامن یې په خارجو په دوبیو په نورو ملکو کې نسته نو زما پر زوی بیا ولې ستا نیت بد دی یا نیت مې نه دی در بد د جمعه بوه ما ته چې خوا به نه به د یو خیر نشته کې که په خارج کې خیر وای دغه تورک یې لنډ مثال خو دغه هم تللی و خیر یې کې وکئ ما خیر کې وکئ چې تورک مې واستوه نو ته د تورکو زما د زوی فرق ولې نه کوې زما زوی تعلیم یافته ده ما د لې درسونه په ویل انګلیسیانې درسونه و کورسونه مې په وویل زما زوی دوریسي ولاړ سي په یو دفتر کې به ښه ناست وي ښه ایر کنډیشن به ورته چالان وي ښه دغه به کار به جوړي ستا زوی خو دورې پرغوم چلوئ نو په پرغوم کې به نو دی څه خیر وکړي خود به لاره کم وایم چې پرغوم چلوئ که څه کوئ خو خوله مې راخلاصوي دغه شتي له لاسه یې کوئ که ستا زوی که ته زوی خارج ته ونه واستوې د ښه سواداره د تې منې چې تی وانستی راویګرځوي یا بل یې راوګرځوي یا بل یې راوګرځوي زما زوی به ولې پرغوم چلوي ستا زوی و د خلکو زامن خو پر ما نه دي راغلي زه خپل زوی ولې له د باز محمد زوی ګوره ماسټري دوی وایي کړې وه زما سر نه په خلاصېږي وایي ډېر علم یې کړی و خارج له ولاړی د جان محمد زوی وګوره د 12مه فارغه واده تا ولیدی دوی له ولاړی چې تا صد واسطه یا بل ولاړ شي یا بل ولاړ شي نو زما زوی به خود پرغوم چلوي څه وکړي یا احمدو کاکو دی خو نو نه د ستا زوی یې پر موږ راغلی د ستا په ځای اول سوي څه دي ته دی ورته څه پس دغه ده ایران له ولاړی خیر دا مې سم و هغه ولاړی بو دغه شی ځینې جوړ څه په وسو او اجي محبوب وایم دغه تورک په زه خدای لکه بلبل دی غږېدی اوس ته وګوره د هرې خبرې سره ټوله شورې لکه ټکټر چې پر یوه شپه یوه خبره یې تر خوله نه راوځي دغه اوس د خیر وکئ ته یې نه منې بل وګوره دغه ده څه کوې او سترګې راباسه دغه اوس لا لیونی ده چې هلته دی د خپلو خارجي ملګرو سره خبرې کوي خو هلته هلته دې ورسره وکړي خو زموږ سترګې راباسي هغه ورته وایي وایي راس د لې تا ته موږ غټ کار درکوو هغه ورته وایي یا مو دوه کاکو ما خطا کوي که هغه ورته وایي که ته ورته وایي که بل در خطا کوي مه کوه تر ژره دې نه سماجي محبوبه دغه مه کوه که ته زوی واسطه یا بل یې واسطې ټول سواداره ولاړ شي ولې ځئ ولې ځئ څه پېښه زه تا ته یوه خبر کوم په وطن کې دې امن نشته امن ستا په وطن کې مې سي زه اوس د دې ځایه څه په ژمي کې ولاړ سم زه مې په کندهار کې ښه په عینومېنه کې په کور کې تېر کړم په دوبي کې ولاړ سم ښه په کابل کې په یخ کابل کې په خپل کور کې تېر کړم ستا دا پر ما نه رپېږي ولې مې نه په دې لورېږي دا خو زه به له کم نو زه دلته له کمه دا زوی مې د دې د ښه تعلیم کړی دی وایم ته د زوی خارج ته استوي چې ځان د زوی سهولت نه ده درته ووایم زوی د سهولت ته او دغه وایم کاش کې دی خو دغه تورک په قاچاقي ولاړی دی به هم په قاچاقي لارو بیایي ته خبر یې چې څونه مشکلات دي ته خبر یې چې په دا زوی به دې څه تېرېږي ما کوه ګوره ما کوه خطا کوي دي په زه خدای خطا کوي دي ما په خپلو سترګو ولیدی زوی مې واستوی د هغې خوا دغه رقم راته راغی ما کوه تورک مې له لاسه ورکړی ده پر تا مې مور لکه پېرزوی او زه چې په کندهار کې په عینومېنه کې کور نه لرم په چا د کوره ایستلی یم له مجلسه یې ولاړ کړی یم نو ښه داسې د سیاله سره سړی سیال د سیاله سره په دغه نه سیال کېږي او د سیاله سره سیالي دغه داسې ته دې دغه زوی دې تعلیم کړی دې زوی ته اول ته د تعلیم دې د خارج دپاره پر زه به یوه خبره درته کوم پر دا رقم د ژیره خرییلې ده دا اوس د افغانستان سړی ده دا خو دا د خارج دغه اوس کمال ده چې د ژیره خرییل خو خرې ده نه یې پرېږدي د کښېنې مې 5 سواری وهلی ده له کوره مې پسې اخیستی ده نه یې پرېږدي دغه ژیره او هغه په پښتو کې یو متل ده وایي خواله له رنګه خوړل کېږي نو دا مې تر دغه پورې وویل چې زوی د پلار په خوله باندې کوي زوی چې په زما په خوله یې کوله او خو ته پوه خو مسلمان یې تا ته دې وګوري په ښه په شرعي سنت طریقه برابر یې په خپل وطن کې یې مړی و ژوندی دي د کلیوالو سره شریک ده
هو جنازه د خدای ما کړه که سبا او بله ورځ زه مړ سم ته به مې جنازه کوې که ته مړ شې زه به دې جنازه کوم ورور به دې په جنازه کې وروره کلیوال به دي ما په اړه دغه خبرې درته کوي زه سهار ځم زما کارونه سم دي نه مې دا د ده خبرو زه ته ولاړ شه بیا موږ وام خطا کړی د دی په زه خدای که ملامت وي یا مدو کاکو اوس خیر اوس خو زه به یوه خبره درته کوم خلک دورې یا مزدورۍ کوي هغه واقعیت هم خطا دي نو د زما زوی ته خو د خلک دورې د خارجان خپله دلته میزجان دی په ما هغه خو د ځان ملګري ډېر وي وام که دی په راحت کې نه وي چا د کوره پسې اخیستی دی چا د وطنه پسې اخیستی دی چا له مجلسه ولاړ کړی دی تا ته چا بده خبره کړې ده چا پیغور در کړی چې زوی دې په خارج کې نشته ما کوم نور ته لا زه زارۍ کوم ورځمه بعض ما ماته زارۍ کوم چې دا زوی دې راوغواړه د خدای دپاره تعلیم دې د خارج دپاره په وکړئ تا تعلیم د امریکایانو دپاره په وکړئ خو تعلیم دې په وکړئ چې دغه زما زامن راوروځي دغه دا بل زامن وروځي او دغه زموږ سرمایه ده ولې دغه یې کوي چې ته په دغه فکر کښې ته خو د پوخ عمر سړی یې ته یې پوه که ولا نو مدو کاکو زه به چېرته وم دا ستا خبرې اوله وار یې خدای ستا خوند نه ده راکړی مګر اوس دې دا ځینې خبرې راته وکړې ما یې خپله ګوره زما ورور یم پر دا لنډه لار پر دا کاچاکي لار دي که څه شي دي خو زه نور سر مې نه په خلاصېږي خو زما ورور زما ورور یې وایي څه شي د ځان دپاره خوښه د بل مسلمان لپاره هم خوښه وه ما تورک واستوئ په زه خدای ته مې خوښه وه په خپل سر ولاړئ سرزوري یې کولې غس یو چا خطا کړی و لکه دا ستا زوی ذاتې دغه یې مه کوه او خبرې ورسره وکړه ورسره کښېنه هغه پیسې چې هلته یې ګټه یې به مې ګزاره وکړي او ماشګی به ورکړي داسې له لوږې انسان نه ده مړ شوی رازق مولا مدو کاکو مال ښه دی څه ده دا خارج ته به ولاړ شي موږ به هم یو پیسې کې راولېږلې زه ده تر ژوند تا ته پیسه مهمه ده ته خبرې چې پر دغه لاره باندې په دا قاچاقي لاره څونه خطرونه دي 90% د مرګ خطر ورسره خدای وایي ما په تیاره کې پر قاچاقي لار بیایي په تیاره کې په قاچاقي لار نشته او خطا باش دې سر تر پایه خطا ایستلی ما کوه خبرې ورسره وکړه چې ما خو هم دا سریش راخیستې وه خبره مې خدای دې وکړي چې بده نه وي په در لګېدلې چې چا یم سړی شوې چا یم قربان سم دا یو غوړه به درسره وکړم چې موږ ځو ذاتي به دغه هندارې ولګوم خیر د ځه کور دې ودان مدو خود ده بیا ما ته په تیاره کې په قاچاقي لار بیا سړي په تیاره کې به نو پات لار یا خطا باشي خطا باشي دې دغه یې ونه کړي موږ ته اجازه راکوي اجازه در خدودلې را سره پات سي ماخستان قربانه کړي تورک و دا د اسد خدای سړی د زه به بیا موس ورته ووایم مور ته به مې ووایم چې ورته ووایي او بالا بې راوګرځوم که نه راګرځېدی بالا به نو دی سره وکړم بالا بې نو له کوره پسې اخلم ما کو خبرې ورسره وکړه خبرې مني او سر خلاصې یو بل سپین ږیري ته وایي چې د چا خبره مني هغه ته یې کښېنوه ملګري دغه ملګري دي ذاتي تورکه ته ورته ووایه زه بې راوګرځوم راویې غواړه اوس دی بیا سخته سر ورخلاص کړي موږ ته اجازه ده او اجازې دي چای دې نه وکړو قربان دې ستر چای دې قربانېږم خیر اوس فقط موږ ته تورکه دغه دغه راواخه دغه سیش درځه حاجي صاحب له مخه نه ته درځه مدو ځه چې درځې ته درځه زه به ورته ووایم انشاءالله نو سر ورسره خلاص کړي وروره ښه ځوان ده ما چې په تیاره کې به نو قاچاقي لارې دي ریاسا تیاره کې تیرایي دې رنګ ورک شي ذاتي تورکه ته به پاتېدې مننه با سره دغه لګوم هندار راځه زویه ما او دی بندر خدای پامان نفس راوځي نفس دعاوې کوي دعاوې کوي دروازه پسې بند وطني لبنیات سلسله خالص د شیدو محصولات دلته مستې پیروي شلومبې او هر ډول د شیدو محصولات په ارزانه او لوړ کیفیت ترلاسه کولی شئ. ادرس زابل د قصابانو کوڅې پای ته څیرمه د پخواني روغتون پر سړک باندې.